السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم خور پوښتنه کړې ده چې لمونځ کومه د حضور داسې برابر کړمه چې زه خو د الله جل جلاله حضور ته ودرېدلم، د الله جل جلاله سره راز دی، د الله سره ملاقات دی، نو یو دی کیفیت را باندې راسي چې بدن مې وریږدي، لاس مې وریږدي، سترګې راسه پټې سي، داسې بدن اختیار راسه کوږ سي لکه سړی چې غورځي، لمونځ ته خو مې کوم مشکل نه رسېږي. نه محترمه، دغه نوع د احسان مقام دی. د احسان مقام هغه دی چې انسان د الله بندګي دی وکړي لکه دی چې الله ویني، موږ کې نه وینو، الله خو مو ویني. او صحابه کرامو کې ډېر دا صحابه کرامو چې لمانځه ته به ولاړېدل، رژدېدل به له وهمه، خو د الله حضور ته ورځم، د الله سره ملاقات دی، د الله سره مناجات دی. نو واقعیت که سړی حضور برابر کړي، دغه حالات پر سړی باندې راځي، د سړی بدن ورېږدي، د سړی لکه یخ چې وسي ګرده بدن پرېږ سي. الله جل جلاله د سورة الحج په 40 او 15 آیات کې او دغه رنګه د سورة الانفال په 2 آیات کې الله جل جلاله د مؤمنانو صفت دغه بیانوي چې د الله په یاد کې د الله له بیرې څخه د دې بدنونه ورېږدي. او دغه رنګه الله جل جلاله په بل آیات کې راته وایي تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم. د مؤمن صفت دا دی چې د دې بدنونه ورېږدي د الله جل جلاله له وامه. او د مؤمن صفت دا دی لکه په سورة المائده په 83 آیات کې چې راځي اذا سمعوا ما انزل الى الرسول. مؤمنان هغه دي چې کوم وخت د الله کلام واوري، هغه قرآن چې پر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم را نازل شوی دی، د دې د سترګو څخه اوښکې رابهیږي. نو دا د مؤمن صفت دی. بیا الله دې دا بیا را نصیب کړي. نو محترمه، لمونځ دی کامل لمونځ، دغه لمونځ نو الله قبلوي. دا چې په لمانځه کې د کاروبار ترتیب برابري، دغه لمونځونه ګوره پر کومه شله ولاړ شي. نو محترمه، لمونځ دی کامل لمونځ دی. الله دې ایمان کامل کړي سره له موږ. او محترم خور دعای نو موږ ته کوئ. دغې خور ما ته بار بار ویلي دي، دا یو ډېر عاشق خور ده، پر محمد صلی الله علیه وسلم باندې دومره عاشقه ده چې سبحان الله. نو دا کله کله ما ته وایي دا محبت تا راوښوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم. محترمینو، ما ته دعا کوئ، دی نو نه چې د یو استاد زیر کړي، خپل کارونه سم کړي. نو ما ته هم ډېرې دعاوې کوئ، زه به تې ته دعاوې کوو. بس تې ما ته دعاوې کوئ، زه به تې ته دعاوې کوم. باره به خدای سره وبخښي. موسوعة الفقهیه جلد نمبر 8 صفحه 188 مبحث البكاء في الصلاة. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زوه چارجر واخله، باره سبقه ته ځه. افسر رکشنسته؟ نه خو وختي رکشنه و افسر، ولې نه رکشنه؟